پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت د پخیر خپرونه ته هم پخیر راغلی. مارد صاحب، تاجکستان خپل پلاوی کابل ته رالیږلی تر څو د افغان لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې ترسره کړي. فکر کوئ چې اوس مهال تاجکستان هم پر دې حقیقت باندې پوه شوی چې اسلامي امارت د افغانستان عیني واقعیت دی؟ مننه جناب لالی سلامي، تاسو تخنیکي همکارانو لیدونکو کارونکو سلامونه احترامات ولیکوم. تاجکستان هم د افغانستان یو ګاونډ هېواد ده. بله. دلته موږ سره شریکه پوله لري. طبعا له قضایا او مسایل نه خو ځان لرې کولی نه شي. بله. او دا په دې باندې پوهېږي چې دلته امنیتي تهدیدونه لکه دغه تورونه چې پاکستان نه کوي او همیشه له پاکستان له دې ځایه نه تورستي ډلې راغلي دي، بیا مرکزي اسیا خواته تللي دي، که جنبش نوزت اسلامي تاجکستان د عبدالله نوري او د نورو په مشرۍ و یا چشنیا و یا مثلا ازبک و نوزتونه دلته چې ورتله معمولا دوی ترننګ پاکستان ته راتله کولې او بیرته تلله. اوس یې هغه اتهامونه کوي، دلته مشکلات دوی خو نګران د امنیتي لري. دا یو مشکل. بل دایم غواړي دلته تجارتي سوداګري پرېږدي چې افغانستان سره اوس خو له پاکستان سره سوداګري اړیکې غوڅې سوي دي یا غوڅې کېږي. دا یې غواړي چې روابط جوړ کړي، دا هم د خپلې ګټې دپاره. دا هم غواړي د افغانستان ترانزیت استفاده وکړي، جنوبي اسیا ته ځان ورسوي، هند پورې سوداګري چارې مخ ته بوځي او همداراز افغانستان لپاره هم ګټه کوي. دوی پوهېږي دلته ډېر کلي مواد دي، راځي سوداګري او د موږ هم له تاجکستان ترانزیت استفاده کول تر مرګ شرقي اروپا پورې. بل دې خواته سیاسي اړیکې دي. دوی غواړي چې مثلا ډیپلوماټیک اړیکې پراخې تر پرونه پورې خو د تش پرون د جمهوریت یو کس ورته ناست و، هغه یو نشنالیست کس و، ظاهر اخبار ورته کسې ورته خلاف د ټولو افغانانو د ملي ګټو عمل کاوه. خو هغه په هر صورت باندې یعنې په سفارت اړیکې هلته نه وي او دلته تاجکان غواړي افغانستان ته راسي، هم سوداګر راسي، هم نور کسان او هم په ځمن کې افغانان ته ډېر زیات ډېری کډوال د ضرورت لري په ټوله کې غواړي چې دې سره اوسي. دا البته شخصي یعنې ذاتي تاجکستان هیله. اما په دې باندې پیګوز د پردې شاته روسیا ده. بله. روسیا مارد صاحب همدغه پوښتنه زه غواړم وکړم چې دغه بدلون 4 کاله وروسته منځته راغی او وروسته له هغو منځته راغلو چې روسیې اسلامي امارت په رسمیت وپېژندو. دا چې تاسو وایئ چې روسیا ده دا مسله یو طرف ته، آیا فکر کوئ چې په ټوله کې دغه مشترک المنافع کوم هیوادونه چې دي یا د منځنۍ اسیا کوم هیوادونه چې دي تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، آیا د روسیې لخوا به کومه مشوره ورته ورکول شوې چې اوس یې وخت دی چې اسلامي امارت نور په رسمیت وپېژنئ؟ ګوره یو خو دغه ټول هیوادونه چې شوروي کو د 15 جمهوریت دا اوس هماغه حالت کې پاتې دي. که څوک لږ بغاوت وکړي لکه اوکراین بیا هغسې ولي یې راسم مستحکم داسې پې کوي. بله. دې بیا نه داسې حالت او داسې کوي چې نور بنیادونه ورته خرابېدي. د اوکراین جګړه پوتین کولی شي په یو ورځ کې ختم کړي، په یو ورځ کې په زیلینسکي راونیسي، مړي کړي، همالته بمبارد کړي او هر څه ختمولی شي. مګر دا کار په دې نه کوي چې دغه د اوکراین هغه زیربنایي او هغه لوی لوی چې دی پرې نازېده و زیرمې وي او په خپل مټ قوته چې ودرېږي هغه ورته مکمل بشپړ له منځه بیایي او نور د عبرت درس نور هغو ته ورکوي، نور جمهوریتونو ته ورکوي. او په زمن کې دی په دې حالتونو کې غواړي یو څه خاوره د اوکراین هم واخلي ترلاسه کړي او بیا هم یو تهدید نور هم غواړي چې اروپا راځي ته وسله استعمال کړي، نه غواړي خپله وسله استعمال کړي، د هغوی په وسله هماغه خپل هدف ته ځوړي. دا دوام د جګړې د اوکراین ده. نو بنا دا هېوادونه استقلالیت نه لري. دا چې روسیې اوس افغانستان په رسمیت پېژندلی کېدای شي د متحدین هم ورته اقدام وکړي، اما په ټوله کې خبره بل چېرته ده. هغه دا ده چې روسیه مستقیم د خپل حریف دپاره د امریکا او د غرب لپاره په افغانستان ته تګ راتګ او ناسته او پلان نشي پلي کولی. په دې څه تاساساتونه موجود دي. روسیه وخت راغلی افغانستان 9 کاله اشغال کړی او فزیکي او دلته کومنستان 14 کاله په واک کې کېنوله. ډېر زیات فجایع او ډېر مشکلات ورته منځته راوستل افغانستان ته. د هغه اساسات پر بنیاد د مرکزي اسیا هېوادونه خصوصا هغه چې زر جذبېږي په افغانستان کې تاجکان، ځکه افغانستان کې تاجکان هم شته او ژبه هم فارسي او دري او تاجکي استعمالېږي. نو بنا یو څه دود او دستور هم سره مشترک لرو. دا هېواد ډېر زیات کوښښ کوي چې افغانستان ته راوړاندې شي. د دې له کوښښ لاندې استخباراتي لوبې هغه لوی لوی پلانونه برنامې چې دي، لکه مثال په توګه
روسیا په دې پیږي چې پاکستان دغه بې ثباتي دې لپاره جوړوي چې امریکا ته زمینه د راتګ مسایل روسیا خو مستقیم نشي راتلی یا کوم تفاهم چې لري له امریکا سره ته خو ملي ګټې به خپلو اسرې کرښې مرتبط سي دا کارونه کې عمله دې نه چې قضایونه دې نه ځان خبر کې مجبوره چې اوس تاجکستان هم سفاره جوړوي ترکمنستان به هم جوړوي ازبکستان به هم جوړوي قرغیزستان او قزاقستان به هم جوړوي کېدای شي نور هېوادو ته وایي تاسو ته زه افغانستان ته لاړ شئ او تیار اوسه او دلته فعالیتونه باید پلي کړي نو بنان یا وخت کې د ډاکټر نجیب په وخت کې به یا د په ټوله کې د پخواني رژیم د خلکانو پرچمانو په وخت کې شپږم ریاست و هر پخوانی پردی ډیپلومات به تعقیباوه یا اووم ریاست اجنټوري پروګرام به درلود ډیپلوماتان به کتله دلته دننه بم ریاست اول ریاست دوی به د موږ وزارت خارجه کې کار کاوه څوک زی او څوک راځي د څېړنې دپاره ځکه چې کوم استخباراتي لوبه د ډیپلوماتیکو اساسو د پلاس باندې ونسي نو بنا روسیا اوس مجبوره ده چې دا خلک راوړاندې کړي او تاجکستان درست دلته اوس خبر دی چې دا خو دوی دې نیاز دپاره یا دې اړتیا لپاره غلي موږ څه اخیسته تر کوی څه پلان ورته لرو درست څه برنامه لرو موږ ته ګټه لري د تجارتي سوداګري او په ډېرې بښنې سره مورد صاحب په ډېرې بښنې سره که خپله تاجکستان ته وکتل شي اوس مهال خپله تاجکستان د افغانستان لپاره څومره مهم دی خپله تاجکستان د سیمې هېوادونو سره څنګه اړیکې لري په ځانګړې توګه له پاکستان سره او څنګه کولی شي د تاجکستان سره تعامل د افغانستان کوم په سیاسي سټیج کې چې کوم ځای دی هغو کې نور هم د افغانستان پرستیج یا هم اهمیت نور هم پورته شي ګورې دا خبرې خو اوس نه دی شروع سوی یا پلان د طالبان هم تللی و د امارت اسلامي په تاجکستان ته دا سیګنال نه پخوا ورکړل سوي نو بنا دلته باید سل په سلو د افغانستان چارواکو دې کې باید تدابیر نیولي پلان جوړ کنه یې کړي دوی نه بیا نو وروسته پاتې خلک دي او زه مطمئن هم دي کړي دي دلته اوس سوداګري د افغانستان لپاره ښه بدیله لار تاجکستان ډېر لوی هېواد ده اما هغه نفوس کم ده 8 میلیونه نه زیات نفوس نه لري ښه کلخوز او سلخوز او زراعت او هر څه پکې دي ښه فابریکې پکې دي روسیې له وخته ته پاتې دي شوروي له وخته خلک علاقمند دي چې موږ تجارتي وکړي ځکه په ژبه سره پیږو په زمن کې له دې نه ګاونډي هېوادو ته تر روسیې او تر شرقي اروپا پورې د موږ توکي ډېر نورمال رسېږي او اوس اورګاډی هم ورسره لرو یعنې ډېر لوی سهولت دلته موجود ده ډیپلوماتیک اړیکې هم کولی تاجکستان په سیمه کې ښه موږ ته لابیګري وکړه دغه ستونزې حل فصلا کې خو بیا راځم خصوصا په اقتصادي چې موږ توکي چېرته لیږو یا توکي راځي موږ ته د تاجکستان سره د موږ لپاره په دغه موقع کې چې ما وخت موضوع کې چې پاکستان سره موږ لاره وتړو د تاجکستان او د تاجکستان له ترونه له خاورې نه نور مرکزي هېوادو ته حتی اروپا شرقي ته ښه سوداګري چارې مخ ته وړله او راوړی سو تاجکستان ښه وړه لري ډېر زیات ځکه زراعتي مځکه بې نهایت زیاته ده او ټول ماشیني ده ډېر ښه په صورت باندې موږ سره که دا پروتوکولونه یا تړونونه لاسلیک کړي د موږ تقریبا تر ډېر وخته پورې تر 10-50 کاله پورې کېدای شي موږ له ده سره که تنها یوازې اړیکې ولرو سوداګري موږ ته هر څه باسي نور د بورسیا دپاره د زده کوونکو دپاره د کار لپاره تاجکستان بهترین ځای ده وروستۍ پوښتنه مورد صاحب ډېرې بښنې سره درست په ډېرې بښنې سره وروستۍ پوښتنه په یوه دقیقې ځواب آیا د طب له نګاه نه یا په ټوله کې کوم مریضان چې دي دلته په افغانستان کې دوی مرضونه البته ضرورت لري چې په بهر کې تداوي وکړي تاجکستان یو له هېوادونو څخه کېدلی شي زموږ لپاره چې هغلته زموږ مریضان لاړ شي په ډېره لنډو کې یوه دقیقه کې مورد صاحب له مخکې نه حتی د شورنزا له وخت نه ته لویه شفخانه جوړه سوې په کولاب کې موږ ما لیدلی هم دا شفخانه او دا ځینې ستا هلته موجود دي اما که بیرته یاس د افغانستان لپاره بس ډېره ښه شفخانه او ډېر ښه دفترونه او هر څه هلته جوړ سوي وو له پخوا نه او ډېر ښه ترانزیت لاره هم لري ډېر نورمال تګ وراتګ کېده که دغه بیرته یو ځای یا خروف کې یو ځای د افغانستان قوسلګري او دام شته چېرې دغه ځایونه بیرته یاسي کفایت کاملا کفایت مریضي دپاره همالته د درس دپاره ښه یونیورسټیانې وي د افغانستان ته بخشه درلوده یعنې هر څه کې یو کارګر دپاره ځکه ما بیا عرض کومه تاجکستان کارګر ته که 5 میلیونه هم ورولېږي دوی ضرورت لري ځکه دوی ساحه ډېره لویه ده فزیکي نیټورک کمه ده مورد صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم